مبین صاحب ته لاره ورکړئ، مبین صاحب ته لاره ورکړئ. गाड़ी कम है, गाड़ी कम है, गाड़ी ये बस او مبین صاحب ته لاره ورکړئ نور. هر حربه مو وکاروله د لامذهبو، خوارجو، داعشیانو، اربکیانو، سپریاک او بلیک واټر او صلیب او ټول سره یو شول، ټول مکس اچارو د اسلامي امارت په خلاف باندې راجیک شوی. څه نتیجه څه شوله؟ 20 کلنې لاسته راوړنې مو تاسو وایئ، زه هم درته وایم، موږ هم درته وایو. تاسو په 20 کالو کې څه وکړه؟ اسلامي امارت مو ختم که نه؟ د دوی صفونه مو کمزوري کړه؟ نه. دوی نه مو ساحې ونیولې؟ نه. دوی اخر څه مو وکړه؟ او د تاسو اربکی، صلیبي یرغلګر، د بلیک واټر مزدوران، د سی آی ای جاسوسان، صفر یک او تر 0.10 پورې خوارج، داعشیان، لامذهبي، ټول له صلیب سره ودرېدلی. د طالب مو څه وکړه؟ طالب نه مو عزت اخیستی، طالب نه مو دروندوالی اخیستی، طالب نه مو ساحې نیولي، طالب مو کمزوری کړی، طالب مو په ملا مات که، طالب مو نیست که. څه مو وکړه د طالب په خلاف؟ دا ټول خوارج، دا ټول لامذهبي شیطانان، د قرآن او د حدیث دښمنان چې در سره ودرېده، د جومات او د منبر دښمنان چې در سره ودرېده، نتیجه څه شی شوله؟ مدارسو پسې م تاخت و تاج وکړه، علماو پسې مو باد رد وویل، جوماتونو پسې مو باد رد وویل. دا ټول دنیا خولې د تبلیغاتو د اسلامي امارت په خلاف تاسو د اسلامي امارت څه وکړه؟ هغه امارت چې پرونی چا نوم اخیستلو جرأت نسو کولی، نن په ویاړ په کور کې یو ماشوم راجګېږي په امارت باندې ویاړ کوي. هغه اسلامي امارت چې تاسو ورته تور او سره لیستونه جوړ کړي وو، نن د همغه امارت د پښو لاندې امریکایان ګونډه سوي زنګون کېږدي. هغه امارت چې تا د انساني حقوقو نه بې برخې کړی و، نن د همغه اسلامي امارت د زندانیانو په مخ کې د صلیبي لښکرو علمبرداران په ګونډو دي. هغه څوک چې تا یې نوم اخیستل جرم باله، نن له همغه نه د اوربند غوښتنې کوي. اوربند د څه شي اوربند؟ تر پرونه د ما فریاد او ژړا نه اورېده. صلیبي لښکرې د زما په کور راوستلې، ټول اسلامي مقدسات د تر پښو لاندې کړه، د کلیسا بیرغ د جګ منبر د په ګولۍ ویشته، د کلیسا راهب د راوسته، هغه د محترمو عالم د په زندان کې اچوه، قرآن د په ډزو ویشته، انجیل د خلکو ته ورکوه، د صلیب نشان د جګ کوه، د اسلامي بیرغ د ټول تر پښو لاندې کوه، له خلکو نه د حجاب لرې کوه، بربنډوه دي په تلویزیونونو کې. نن راجګېږي د اوربند چغې وایي، سر مو په ګریوان کې کته کوي. جهاد کله فرض کېږي په افغانستان کې؟ یو څوک د راجګ سي ماته دې ووایي چې په دغه اصولو باندې جهاد فرض ده. که د دغه اصولو خلاف ورزي کېږي جهاد نشته. سر له سبا به موږ په کورو باندې کېنو. یو څوک چې وایي امریکانو سره جهاد فرض، د کابل له ګوډاګۍ ادارې سره ناروا، هغه جناب د خپل هغه فتوا راوباسي چې د امریکانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړې ده. نن به زه دغه نننۍ فتوا ورسره ومنم. هر چا چې د امریکانو په خلاف فتوا ورکړې وي، هغوی سره جهاد مقدس جهاد بولي، او نن د کابل له ګوډاګۍ ادارې سره جهاد ناروا بولي. د امریکانو د جهاد فتوا دې راوړي، موږ ته د مخکې کې بالکل موږ به لبیک د فتوا ته ووایو.
وخت چې پرون هم خاموشه وې، پرون د 22 هېوادونه په ماره خوشي کړي وو، دغه نن دې چې فتوا ورکړې د منافقت له وجې نه یې ورکوې، پرون صلیبیانو ته هم خاموشه وې، نن بیا راجګېږې. د اسلام خلاف جنگ ده، افغان وژنه ده. پرون چې صلیب وژنه وه ته چېرته وې؟ پرون چې ما صلیبي لښکرې د اسلامي امارت غازیانو وژل ته چېرته وې؟ تا خو یې بیسونه ساتل، تا خو هغه وخت هم د ناټو مفتي ځان نه جوړ کړی و. وخت چې پرون د امریکایانو په خلاف جهاد ناروا باله، نو ته به لازمي نننی جهاد هم ناروا بولې. لا تر اوسه امریکایان په افغانستان کې شتون لري، وتلي نه دي، وتلي نه دي. لا بیا دا جهاد بهیر دا صرف د امریکایانو تر انقلاب پورې مه محدودوئ چې امریکایان وسته جهاد چې دلته خلکو کړی د شرعي نظام د نفاذ دپاره یې کړی، د الهي کلمت الله دپاره یې کړی، د دې په خاطر یې کړی چې دلته به ماته قاضي شیخ الحدیث کینی، نه له اروپا نه راغلی سیکولر، نه هغه څوک چې د لارډ میکالي په قانون باندې عمل کوي. دلته به د قرآن او حدیث ماشران په عدالتونو په محکمو کې کینی، دلته به حدود الله جاری کیږي. دا ته چا ویلی دي چې امریکایان لاړه طالب به ټوپک دي، دا جګړه ناروا شوه؟ طالب له دې مخکې چې امریکایان راسي، د شمال د لنډغرو د شر او فساد، د پاټک سالارانو، د بېناموسانو، د غلو په خلاف همداسې مقدس جهاد کړی و چې تر کولابه پورې وتښته وه. هلته امریکایان نه وو، لیکن هغه جهاد مقدس جهاد و. هغه وخت کې چې څوک په شهادت رسېدلي هغه زموږ سپېڅلي شهیدان دي. واوره د کابل ګوډاګۍ او مزدوري ادارې، دا خبره مه کوه چې نن جهاد نشته. د دې نه مخکې چې امریکایان راشي طالبان په جهاد بوختو، د شر او فساد په خلاف بوختو، د لوتیانو په خلاف بوختو، د پاټک سالارانو په خلاف، د غلو په خلاف، د لنډغرو په خلاف سلا راجګه کړې وه. هغه وخت هم د قرآن تدریس او ترجمه پرېښودله، درس یې پرېښوده، بخاري او ترمذي یې پرېښوده، د دې په خاطر چې تاسو له خلکو نه حیا اخیستې وه، د خلکو ناموس مو لوټ کړی و، عزت مو ورته لوټوه. پرون هم جهادو، د امریکایانو په خلاف هم جهادو، اوس هم جهاد سته. که څوک وایي چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې خلاف جهاد ناروا ده، عجیبه خو دا ده چې شړونګا په خپله له طالب نه ګیله کوي چې امریکایان ولې نه وژني. وایي ښه کوې، بیا وایي ښه کوې، ښه کوې ولې وژنې. دومره جرات خو وکړه چې طالب ته د امریکایان ولې نه وژني، ځکه نرې ته دغه ګیله له طالب وکړه. وایي طالب امریکایان ولې نه وژني، دستي وایي ښه کوې. دلته بیا ولې لفظي غلطي نه کوي، خود ښه کوي. پرون یې چې و ظلم نر کار یې کوه، نن چې هغه پرېښي غلامان یې وژني نر کار کوي. پرون د امریکایانو په خلاف هم سپېڅلی جهاد و، نن د هغوی د ګوډاګیانو په خلاف هم سپېڅلی جهاد ده. پرون مو امریکایان وژل، نر کار مه کوه، نن د هغوی دلالان، هغه څوک چې امریکایانو بیسونو ته ښځې سپلای کولې هغه هم وژنو، نر کار ده طالبه. د توپک له شپېلۍ نه دې زار شم، داسې پرې راکته که چې بیا د دوی بچان د چا غلامي ونه کړي. امریکایانو سره جهاد ده او د ګوډاګۍ ده، راوړه فتوا چې د امریکایانو په خلاف تا د جهاد فتوا ورکړې راوخړوه، راوړه. بالکل موږ به طالبانو ته وړاندې دغه جناب د امریکایانو په خلاف جهاد روا بللی، فرض یې بللی او خپله یې هم کړی ده. وخت چې هغه وخت هم د ډالرو مزدوري کوله، هلته هم سپای وې، هلته هم جاسوس وې، هلته هم سیکولر وې، هلته هم تر مسجد نه په کلیسا ډېر خفه کېدلې. نننۍ فتواګانې دې په دې جب کې خطا که، والله العظیم چې ټوله دنیا د طالب خلاف فتوا ورکړي، تر څو چې د افغانستان له خاورې نه لیدل نه یې کړي، تر څو چې د موږ د خویندو د وا معتصما غږونه نه وي اورېدلي، تر څو چې د ما په شهادت رسېدلی منبر او جومات نه وي کتلی، تر څو چې بخاري او ترمذي په وینو سور ما نه یې ورښودلی، هغه د قرآن صحیفې چې تاسو په وینو سره کړي هغه مې نه یې ورښودلی، هغه ړنګ جوماتونه مې نه یې ورښودلی، د موږ علماو شیخ الحدیثانو په لاسو کې زولنې مې نه یې ورته ښودلی. تر هغو د فتوا نه منم. دا هر څه به ګورې، دغه تکلیفونه او وحشتونه چې دوی په موږ تېر کړي دي، دغه ظلم او جبر چې دوی کړی، دا به په خپله راشي دلته به له نږدې نه وګورې، بیا به فتوا ورکوئ. هر څوک چې په فتوا ورکوي، د موږ علماو ته لا تر اوسه پورې هتکړۍ پرتې دي، زنځیرونه ورته پراته دي. زموږ منبر اوس هم شهید پروت ده، زما هغه جومات چې امریکایانو بمبار کړی اوس هم وران پروت ده. په کوم بنیاد باندې تاسو دلته فتواګانې ورکوئ؟ شرمېږئ نه؟ سر مو په ګریوان کې کته کوئ.
دغه 13 کاله وحشتونه چې دغه ګوډاګۍ ادارې د امریکانو په مرسته وکړه. دلته له فلیپین نه څوک نه و راغلي له امریکانو سره د مرستې لپاره. دلته د بنګال او د نورو هیوادونو ویسټنډیز خلک نه و راغلي چې د امریکانو سره مرسته وکړي. همدغه بې ضمیره بې غیرته پلورل شوی د افغان په نوم ګوډاګی و چې امریکانو ته ښځې وروستلې او د مونږ کورو ته یې راوستل. پانګړ مې راکوزېده د زنانو تر مخې د مونږ د ځوانانو د علماو هغه خلک چې دکتوراوې په دین کې په احادیثو کې لري په فقه کې لري هغه خلکو ته زولنې اچولې زندان ته یې بوتله. هغه وخت تاسو چېرته وئ؟ لږ مو د علماو وینې تویې کړلې. دغه خوارج دغه داعشیان دا لامذهبي چې امریکایانو یې پوره همکاري کوله د حنیف اتمر پروژه وه څومره علما یې په شهادت رسول ولې هلته د فتوا چېرته وه جنابه؟ هلته ته په کوم ډستنې ننوتلی وې چې په هلمند کې د موږ ودونه بمبارېدل؟ هلته ته چېرته وې؟ ته بې غیرته چې یو فتوا دې ورکړی وای چې په سپي باندې کلمه ولیکل شوه. هلته چېرته وې چې قرآن کریم صلیبیانو سورای سورای که ولې ویده وې؟ هغه وخت هم بې غیرته وې دیوس وې ننه مې هغه وخت هم غلام او مزدور وې. جرأت دې نشي کولی د امریکانو په خلاف کړتو کې پروني اتلان چې د امریکانو په خلاف باندې جهاد فرض باله همغه زمونږ اتلان دي. اوس هم مونږ د همغې فتواګانو ته ګورو چا چې پرون د امریکانو په خلاف فتوا د جهاد ورکړې ده. نن په سر سترګو د همغه خلکو فتوا مونږ منو. مونږ د سنګر د علماو فتوا منو. مونږ د هغه خلکو فتوا منو چې خپل زامنه د صلیبي یرغلګرو په خلاف په جهاد کې په شهادت رسېدلي دي. خپل کور یې وران شوی ده. خپل جماعت او منبر صلیبیانو شهید کړی ده. زه د همغه عالم فتوا منم. دا نور اوتې باوتې دي. دا په شش محلونو کې څه ناست دي. دا چې د امریکایانو ډالر ورته راځي د دغوی فتوا هېڅ باک پې باندې نه کوو. ولې چې تا پرون بې غیرتي کړې. ته پرون جاسوس وې. ته پرون د امریکایانو مزدورې تر ننه پورې. د تا فتوا ماته څه اهمیت لري؟ ته که 2000 راسې او که 15,000 راسې که 20,000 راسې فتوا ورکئ. تاسو فتوا د شړونګا بابا د شعر خړول او لملمه کول دي. کرای په جي کې دی والله که مو په خولې څوک پیاز خوري پیاز. او نن که د سنګر عالم هغه چا چې د امریکانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړې نن یې وویل چې د کابل له ګوډاګۍ ادارې سره جګړه نشته جهاد نشته ته بیا وګوره چې څوک جهاد کوي نه هېڅوک هم نه کوي. ولې چې هغه پرون لکه نر غوندې د امریکانو په خلاف جهاد کړی ده او په دې پوهېږي چې د تا په خلاف جهاد همداسې فرض ده لکه د تا د بادار په خلاف باندې. تر هغه پورې به وژل کېږي چې تر څو د اسلامي نظام نه وي منلی. کاکا دا تا ته چا ویلي دومره به درته له باغو واړو په دې فتواګانو چې تم حیران ځې. نو یو 15 څاڅکي اذان مې په دې غوږ کې راوخوړوی غږ مې داسې لږ دپ غوندې ده او سترګې مې هم داسې لږ ذره نن دا میده ختم زه یو څو څاڅکي د اذان به په دې سترګو کې هم واچوو. ای شرمېدلو لعنت الله علیه وعلى اتباعه. خی اخی جهاد څه نه وای نن به موږ داسې غږېدلو. تا خو ما ته د یو کمنټ اجازه هم نه راکوله. تا خو زه داسې له دې قاري صاحب محترم بیا څنګه نشته لینک مې ورسولی ده جنرال صاحب لینک مې ورسولی دی ده داسې لږ زره تکړه شه که نه وپیره دا د مونږه ښه دغه ده قاري صاحب یاره خو وایم ګلاب په خدای خو دې ژوندی لره دومره خو سړی وکړي دلته چې راشي او همداسې خالي ناست بیا د ما هم درته دماغ خراب کړه. ښه هلته خو د لینک اچولی زه باید دغلته واچوم. قاري صاحب محترم راشه لایف خپرونې ته راتللی شي. په الله یقین وکړه دا 3-4 ورځې مې سخت زړه درد کړی ده سخت چې سړی څه ووایي چا ته یې ووایي چا ته ګیله وکړي له چا نه فریاد وکړي چا ته فریاد وکړي په کوم مشکل ورته فریاد وکړي مجبوره راسې خپلې اوښکې په څادر کې تویې کړي او سترګې پټې ونیسئ د دنیا غمونه دې په ځان واچوي. ولې بیا مونږ الحمدلله په سنګر کې دومره یو څوک لرو غازیان اتلان سرکندونکي راچاپاکه دا د څاڅکو والا غوږ کې د اذان وساتئ
زه دا هم در سره منم دا چې مړ سي دلته ځان له کومه سو شړونګا په فقه جعفریه کې شته دا نن سبا ډېر د دوخه کوي هسې نه چې سبا د خلکو ته زنځیرونه په لاس ورکړي وي بیټې مې ځان وهئ ځکه خو جعفریه د تا په لاس کې سوم خالي ځان غربوئ دا که د سړي زامنو سړی ځان وهي هماغه عذاب بس ته که نه د همدغه توهینونو چې د صحابهو توهین کوي نو صحابه خو ورپسې راجګېدلی نه شي چې په دې خوله خوله یې په سوکان ووهي خو همدغه عذاب ده چې په خپله ځان وهي وها کشکه ای لعنتیانو زر کسان شهیدان چې څه خبره نه ده خو چې د ابلیس د خاندانه یو څوک مردار شي وایي هله چې طالب ناروا وکړه بیا طالب ورته وایي ما نه ده کړی په زور ورته طالب هغه څوک دی چې په ګرین ویلج په باګرام د سی آی ای په مرکز په صحراباد په دې ټولو بیسونه د امریکانو یو هم نه ده پرېښی په نرې ورته ما کړی نه چې هغه نه ډارېږي یو څو خړه تاثارونه به طالب څه وډار سي د ټولې نړۍ له دښمني طالب نه ډارېږي له یو شړنګا او بړنګا نه ډارېږي په نرې ورته هلته په ګرین ویلج کې والوزو هلته د ریاست چل د ششدرک کې والوزو همدغلته مذاکرات هم روانو قطر کې داسې برید ورته تاوه وایي څنګه د ودې د مذاکرات کې که نه کوې وځې که نه د ماله خاورې نه په ټونس بم درېدلي مذاکرات یې په ټیکټر بم باندې خلاص کړه که نه د ټرمپ ټویټ خو مې یادېږي چې مذاکرات نه کوم څنګه بیرته راغی یا افغانستان د مونږ خاوره ده شونګا دی جنبه په زور د لغتو د سکانه په زور ځي څنګه چې امریکان ټیټې سترګې لاړ او ټول شرایط یې ومنه ته به یې منې ته لږ صبر دا خو د پټي سار ده ګلاپه ملګرو چې ښاري صاحب نه یې راغلی اسټوډیو ته مه راځئ هلته بخاري شریف به ایښی عالم به د هغه له مخې لګیا یې تا ته به حدیث وایي ته به ویل هسې د ملا داسې ویلې خو هغه لګیا درته قرآن یې درته وایي څه له خېټې نه خو یې نه وایي اوس دا خو د تا مشکل دی چې زه د صلیبیانو تر څنګ ولاړې ټرمپ ته پټ پټ خطونه لیږې ښځه د عیسوۍ ده د تا د محب د هغه نورو لچکانو دی له طرفه در اسلامي مقدساتو درته د صلیب مقدسات ډېر محترم دي تر جماعت نه د کلیسا اهمیت درته ډېر زیات ده د افغانانو له وینو نه د زرګونو افغانانو په وینه باندې د شرط د منافنځر طالبان د خوځې کړه هغه شپږ کسانو چې خارجیان وځلې د نه خوشي کولې وای فرانسویان ویلې څه وکړي فرانسویان دا ناټو دلته ټینس ته راغلي وو فوټبال ته راغلي وو کرکټ یې کوه هاکي یې کوه کوم بل والیبال مالیبال یې خو همدې جګړې ته راغلي وو نو څه وکړو غاړه کې ګلان ور واچو تا غوندې بې غیرته سو میډالونه ورکوي او ډمې او فایشې ته نن پرون میډال ورکړی ده د کابل غال ښاروال سره تیاری یې تښتولی وه د ملالې میډال هغه ته ورکوي دا به د دې په ځای هغه بل ته ورکړی وو که نه میډالونه تا پرې نه ښوده چېرته د ټرمپ په سینه وهه چېرته د میلر په سینه وهه چېرته د په هغه میلر د په میډالو داسې کڅې اوس بیخي افغانستان کې ټینګېدلی نه شي په دې میډالونو باندې نه کېږي اوس یو سړی ګیدړ ته زمری وایي هغه زمری کېدلی شي یو سړی چې خره ته اس وایي هغه اس کېدلی شي یو سل واري وایي درستم ته مارشال وایه نو دا مارشال سو خره ته اس وایه همدا وایه چې اس ده خو که یو چا بل چا ته دې ویلې چې هغه به درته وایي چې نه دا خر ده ورته ورته وایي چې اس ده پنځه کسان به دا سړی دې ټره وهلې ده دا لیونی ده ګیدړ ته زمری وایه خو که یو چېرته ویې وړه او چا ته دې ویلې چې دغه زمری ده هغه به لازمي تا ته وایي چې یاره نن دې یا ټره وهلې یا لیونی سوی شرابي نو د ملالې په میډال باندې څوک ملاله کېدلی نه شي د ملالې میډال د هغه څوک واخلي چې د ملالې کارکردګي یې کړې وي د کابل د ښاروال ښځه خو اوس هم د باګرام د بیس چکرې وهي څنګه کېدلی شي هغه ملاله یو څوک څنګه احمدشاه بابا جوړېدی شي یو غلام او مزدور څنګه ابدالي جوړېدی شي
یو جاسوس د سی آی ای او د بلیک واټر نوکر څنګه وزیر اکبر خان نه په میډال نه ده خره ته ټول عمر آس وایي هغه آس کېږي نه ګیدړ ته ټول عمر زمری وایي زمری کېږي نه زمری هغه ده چې خوی د زمري آس هغه ده چې هماغسې زین کړی وي وروره قاري صاحب محترم لایو خپرونې ته ښه لایو خپرونه درسره شیر کړئ زه لایو خپرونه ملګرو درسره شیر کړئ علامه عزتمن که قدردان شئ ښه شروع افسوس چی شه افسوس ولی ها دلته به آریا براجیک سي د کابل د ګوډاګۍ ادارې خلاف جهاد نشته هله چې د مزدورانو خلاف هله چې د افغان وژنه ده چی شه افغان وژنه پرون هم لکه چې د اسرائیلیان وژل د طالبان لکه چې یهودانو چې تاسو وژله ها د افغانان نه وو یو دوه کلن ماشین به راوړي سکلګۍ به وي چې طالبانو مې پلار وژلی د زم طالبان وژل نه بچیه طالب په وژلو یې تا مشکل نه حل کېږي که حل کېږي راشه زه به درشم د ما په مرګ باندې که تا سینه یخېږي زه به درشم ما مړ کړ دا خو مش هغه نه ده پلار لعنتي ته یې وایم او ترونه ته دا له دې هغه نه لرې وساتئ دا غلامۍ او له مزدورۍ نه پلار یې څه وکړه د پلار چې دا تللی و طالبان یې وژل د په توپک کې د خرما خسته کې وې که نه یې طالبانو غاړه کې ګلونه اچول نو چې بیا یې طالب ولي بیا نو دا یې د پلار ګناه ده چې د طالب په خلاف باندې راجګېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته افغان ورور ښې جوړې ښه محبوب الله حاجي زاده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب جوړ هستین بخیر هستین صحتمند هستین انشالله شکر الحمدلله مهربانی وکړه عرض ادب و احترامات به خودت به تمام همکارات بیننده ها و تمام برادرها انشالله خدا کنه عرض ادب و احترامات برسه انشالله برادر عزیز و علیکم السلام و مهربانی کنید جنرال صاحب بس امروز ما وای نداریم خب شما بیا در پایان برین بحث آگاه شوین باز ما بالا میکنیم سیس محبوب الله حاجی صاحب سرقمندان صاحب مهاجر سلام علیکم صاحب مهاجر صاحب مهاجر صاحب مهاجر قطع قدم قطع کدورندې شروع رس په دی اول غاک چا غاک نه کو بس خړاوای ورته قومندان سرکش قومندان سرکش وطن یا بلستان مهرباني وکړه هغه د خلاص کړ جان السلام علیکم مبین جوړ بخیر شکر الحمدلله نن موضوع باندې وروره د کابل ګوډاګۍ ادارې وایي چې د ماشومانو په غوږ کې اذان څڅوو او چې بیا مړ شي غوږ کې ورته څڅوو نو دغه څڅولو باره کې د سره خمازان څنګه څڅول کېږي او دوی باید اول د اسلام لومړني اصلاحات زده کړي هغه نه وروسته د قرآن او د حدیث خبرې کوي او د همدغه قرآن او حدیث د نه منلو په خاطر چې دوی نه منه دوی دیموکراسۍ ته متحد د 20 کاله طالبان دوی وژل دا به څنګه داسې تکړه مسلمانان شي مهرباني اذان خو داسې سوي لکه ته په ملک کې ځل لري وساسو
ها زه ورسه دا د اشرف غني لور کې هغه کاغذ ته د اذان وښیه صحیح ده هلته یې وساتسه دا بلاک که دا که ته کومه بلاک یې که السلام علیکم آقا امیر آقا بلاک شه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبین صاحب محترمه واقعا چې شاهین ته محترم که راغلاست درته دا غوږ مې لږ خوږېږي د سره څه وکړم یار مبین صاحب لږ اذان کې و څه سبا خو خو دوا نه وی راوتلې د تویکس هم قوي ده اعلان یې کړی د مو تاسو هیلامشر اعلان وکړ چې ځي بس سوای پکې او بیا شي مارک ته زومو بیا اذان کیږي محمد او نه شنو مشه مارک څخه خلک بیا سره خو اذان کیږي او چې پیدا کیږي په وګو کې هغه کې اذان تصور کیږي نو دا ورور چې د وخت راوي د کنځلې وکړه هغه د ورشي اټیله مشر ته دی وای کنه د رولاغانی په وای کې د وروسه صحیح مو خو په ویډیو استودیو خالی که قاری صاحب محترم رضی رنده شورور ته فقط استودیو خالی که نور د الله وساتنه خدای دې ما نه به تاکي ته تر غو پر حدیث سوال ولا ودرګه شاهین سره لک صبر زه پیدا کوم ویډیو ته دا قربان دا اوش وطن جارس ولې دسکه ته ولې زرغو سکیږي خیا غو سکیږي ما شاهین سره ګوره ولا غوسانه چې موږ رئیس جمهور اوزانونه ته صحیح غوږو کې ته چې غوسانه شي مو بینه ځای د غوسې نه دی ځای د کار دی ځای د غوسې ځای د غم دی ځای د تشویش ای برپادار دی لا حول کما دا سره خم انسان ده زه خو په خدای زه یو ګناه نه ده یو درجان دی درجان د مبینه درجان د ګناه نه یو خطا دی جنرال صاحب بخنه غواړم اور چې پړتوک د سوړې روړو چې هر سوړه د ګندم خندارو سینا ویډیو خو ان شاء الله راغله لاغته کنه راغله صحیح ورځ چې پیدا کیږي دا وسګو آیا آزان په وخت کې نسیچو نه چول کی ورځ چې مرګ ته ځو بیا آزان ته ضرورت و در این جمع ضرور است که با فقه جعفری توجه اساسی صورت بگیره حالا گوله دی تانک را او خراب پشتیواله که در افتیاد افتا اوه ما اما سونه دیر خوشی دل ام لرل مشن ام خرم خوشی دل بالکل هغه خلک چې چا کې ورته وایي اما تل خود استاده وای مختار استامل چلی مکه مختار فوري نه په درکات کړه کنه که اوس عمل ته ونه کیدی یو ځل بیا ورځ چې پیدا کیږي آیا آزان هم په وخت کې نسیچو نه چول کی اچھا ورځ چې مرګ ته ځو بیا هم آزان ته ضرورت نه شاهین صاحب مارک راځي که سړی مارک ضرور است که با فقه جعفری توجه اساسی صورت بگیره حالا گوله دی تانک مرگ پرداسه او دا کرونا د خدای تبا کسی دغه سړی موږ نه وایو ورځ چې پیدا کیږي آیا آزان هم په وخت کې نسیچو نه چول کی ورځ چې مرګ ته ځو بیا هم آزان ته ضرورت نه لري بالکل و در این جمع ضرور است بهترین ولسمش او مې خړوله ځان ورکه کلره که سبا به موږ هم دغه سلی ونی جوړی لکه دا تانه چې جوړی رنگ دی ورکسه جنرال صاحب په جنازه کې مزان کی او دا نه دا جنازه کې دا سړی پیدا سو ماشوم پیدا سو یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم قاری صاحب سید خوستای لایف پرون ته بخیر راغله قاری صاحب سید خوستای قاری صاحب محترم دې مونږ غږ شته قاری صاحب قاری صاحب خو غږ نشته قاری صاحب ورته خطه کو درنده شروع بیا قاری صاحب محترم ته دویم وار لپاره
کولی شې سټډیو ته راشې ځکه مشکل مونږ نه سو راوچتولی الله مو قدرمن که عزتمن شي نو السلام علیکم السلام علیکم قاری صاحب سعید خوستا لایف خورون ته بخیر راغلی قاری صاحب د مونږ غږ نه لرې مبین صاحب السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام غږ مشته مهرباني قاری صاحب نن انټرنیټ ډېر بې خونده ده زه الله د خیر کې د کابل د ادارې مشران د اسلام لومړني اصطلاحات اول باید زده کړي بیا د قرآن او حدیث خبره بیا پکې نوې خبره ده د فقه جعفریه ده نو مهرباني وکړه او که غوږ دې درد کوي نو یو اذان به زه پکې وڅڅوم اصطلاحات خو نن تاسو د مجاهد صاحب یو ټویټ هم لیدلی وي چې د کابل ادارې مشران دی د اسلام هغه لومړني اصطلاحات زده کړي هغې نه وروسته دوی موږ ته بیا د قرآن او سنت چیلنج راکړي دوی اذان یعنې دا تاسې وګورئ که نه چې اذان په وخت کې واچوه او د مرګ په وخت کې اذان کول د مرګ په وخت کې اذان کول دا فکر کوم نه پوهېږم چې د مرګ وخت کې اذان د اچولو قاري صاحب اچولو د مرګ وخت کې اچولو مونږ مؤاخذه ده د ماشوم د غوږ کې اذان اچول یا اذان کول ته به غلط شوی خو دا سړی مړ سي دغلته د اذان له کومه سو دلته خو بیا نه اچول سته نه څڅول سته نه اذان کول سته د فکر کړی دی چې جنازې ته لکه چې اذان کېږي مبین صاحب دا یوازې نن ورځ نه ده دا سړی خو چې واک ته راغلی ده دا سړی خو د اسلام سره ډېر نابلده ده د اسلام نه ناخبره ده په لویدیځه ټولنه کې ستر شوی ده په غرب کې لوی شوی ده هلته ستر شوی ده د اسلام د هغه لومړنیو اصطلاحاتو نه هم ناخبره ده د هغې په اړه هم معلومات نه لري همدا دلیل دی چې کله په جنازه کې لاسونه پورته کوي کله سجدې ته ځي پکې او کله یو څه وایي کله بل څه وایي علت یې دا دی چې دا سړی د اسلام نه د دین د اصطلاحاتو نه ناخبر ده او دا خو ټولې دنیا ته واضحه ده ټول افغانانو ته دا خبره واضحه ده چې دا سړی د دین نه ناخبره ده خو عجبه یې دا ده چې د نن هم په خپلو خبرو کې دا وویل چې موږ طالبانو ته چیلنج ورکړی دی چې د قرآن او حدیث نه موږ سره خبرې وکوئ یعنې دا مطبوعاتي پروپاګند او دا پروپاګند خو چې دي په نورو هیوادونو کې ډېر په ټیټه کچه د دې لپاره خلک ګمارل شوي لکه دلته دا خیاطان دوی ګمارلي دي همدې تبلیغاتو دپاره یا کوم چینل یې ګمارلی وي کوم تلویزیوني چینل خو دا ډېره د تعجب وړ خبره ده یعنې سړی ډېر حیران شي په دې چې د هیواد مشر د هیواد رئیس جمهور د رئیس جمهور په کچه یو دومره تبلیغاتي پروپاګند کوي دومره درواغ وایي او دومره د یو څه نه سوء استفاده کوي چې موږ قرآن او سنت د دوی سره هغه خبرې کوو قرآن او سنت موږ د دې چیلنج ورکړی ده موږ ما مخکې دا خبره واضحه کړې وه چې دا د هغه چې و دا د دوحې مذاکراتو کې چې کوم طرزالعمل جوړ شوی و هغه د طرزالعمل لومړی ماده چې وه د طرزالعمل لومړی ماده دا وه چې مذاکرات او هیڅ شی منلو وړ نه وي دا لومړی بند و لومړی ماده وه نو یو وارد چې د قرآن او سنت په اوله ماده کې ومنل شول نو خو همدا کفایت کوي دوی د قرآن او سنت خبره صرف د نمایش دپاره کوي صرف د دې په خاطر کوي چې د دې نه یوه تبلیغاتي استفاده کوي او ځان مسلمان کوي او ځان اسلام ته یعنی ځان داسې کوي چې زه خو مسلمان یم او زه تا د قرآن او سنت خبره کوي قرآن او سنت خو یو وار زده کړه که نه قرآن او سنت خو ځان پوهېږه ته خو د قرآن او سنت هغه د لومړنیو اصطلاحاتو نه هم نه خبره یې هغه بیا د مذاکراتو لپاره اساس د دوحې تړون ده د قرآن او سنت نه وروسته قرآن او سنت اساس ده د قرآن او سنت په چوکاټ کې بیا د دوحې تړون اساس دی
موږ دوی ته وایو چې تاسې تبلیغاتي پروپاګند نه تېر شئ. د دوحې په تړون کې د قرآن او سنت خلاف یو شی موږ ته په ګوته کړئ. د دوحې په تړون کې د قرآن او سنت خلاف داسې یو څه تاسې راوښیئ تاسو سره چې دا باریان درسره دي دا هم درسره را یوځای کړئ. دا ټول سره یوځای شي او د دوحې په تړون کې داسې یو شی موږ ته وښیئ چې هغه د قرآن او سنت خلاف وي. خو دا ټول واقعیتونه دا دي چې اوس تا د مذاکراتي ټیم مشر نادري ده او ته ما ته راکوې د قرآن چیلنج. نادري ده ما ته د سبحاننا تر قل هو الله احد پر لمونځ سم وایي. قرآن او سنت خو په ځای پرېږده. ستا د ټیم مشر تا چې ما ته مذاکرات ته رالیږلی ده، تا چې د طالب سره مذاکرات ته رالیږلی ده، د دې ټیم مشر نادري دا د سبحاننا تر قل هو الله احد پر لمونځ وایي. دومره دې صرف وکوي. مبین صاحب زما غږ لرئ؟ او محترم قاری صاحب غږ مو بیخي صحیح ده. او غږ دې شته. مهرباني قاری صاحب غږ مو شته. نو زه وایم چې د دوی د مذاکراتي ټیم هغه کوم مشر چې ده هغه چې دومره ناخبره ده د اسلام نه، دومره ناپوهه ده چې هغې لمونځ سم نه ده زده. دغسې په دې ټیم کې نور ډېر کسان داسې دي چې هغه هغې لمونځ نه ده زده. یعنې دوی الحمد سمه نشي ویلی، الحمد یې نه ده زده او په ټول عمر کې به یې لمونځ کړی هم نه وي. او نه لمانځه د عقیده هغه بیخي د اسلام نه داسې ناخبره دي لکه یو اندو یا یو انګریز چې د اسلام نه ناخبره ده. داسې خلک دي. نو داسې خلکو دپاره دا لاپې وهل چې قرآن او سنت نه ما سره خبره وکړه دا د شرم ځای ده. مبین صاحب زه مایک بندوم که چېرته کوم ملګری سوال لري او زه نن لومړی سوال افغان او بیا فهیم وردګ. مهرباني افغان مایک مو خلاص کړئ. افغان مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال څه هغه ده موضوع څه ده نن؟ موضوع نن خو هغه ماشوم چې پیدا کېږي غوږ کې اذان څڅول کېږي. صحیح ده. دا خو سره منو دا چې مړ سي بیا غوږ کې اذان دا له کوم کېږي. او بله خبره موضوع دا ده چې دوی د کابل ګوډاګۍ ادارې مشران باید د اسلام لومړني اصلاحات زده کړي. هغه نه وروسته د قرآن او د حدیث خبرې کوي. هغه د خپل منهاج وګرځوي. دوی د دوحې توافقنامه ښیي. طالبان له امریکا سره په شوي تړون باندې خبرې کوي او موږ ورته قرآن او د حدیث خبره کوو. دغه موضوع ده. هغه خو تا خبر صحیح ده خو لیکن خبره داسې هغه دماغ یې خراب شوي دي. شړونګا بابا. د چا دماغ؟ شړونګا بابا. ښه. فهیم وردګ سلام علیکم. ستړی مشه. وعلیکم السلام. کامرا مو لږ ولګوئ چې ته فهیم وردګ یې که نه؟ او لطفا غږ نه مې نه پېژنې. غږ د کامرا چې ونه لګې وردګ صاحب مشکله ده دلته ورور. کامرا به ولګې غږ ناشنا دی د بل څوک غږ ناشنا ده. کامرا دې ولګه وروره بیا دې راخلم انشاءالله. ښه دغه بل ورور شاهین صاحب قومنده کامرا کې داسې ځای کې یم چې کامرا نشم لګولی. ته ماته اجازه راکړه زه خبرې وکړم. نه کامرا به لګې که په خارج کې وې وردګ صاحب دې کې د موږ لوی حکمت ده چې ته به کامرا لګې که نور څوک یې لګوي که نه لګوي. ته چې کامرا ونه لګې تر هغو تا ته د خبرو اجازه نشته. شاهین صاحب محترم دغه ورور ته اجازه ورکړي د امان چلند. السلام علیکم. رحیم شینواری وروره سلام علیکم. مهرباني وکړئ. رحیم شینواری وروره مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه. رحیم شینواری. متاسفانه قاري صاحب هم له لاسه ووته. رحیم شینواری هم لاړه. ښه ګران افغانستان سلام علیکم. ګران افغانستان. وعلیکم سلام. مبین ښې جوړې خیرت ته. شکر ده الحمدلله. مهرباني وکړه نن د غوږ کې اذان څڅول او بیا چې مړ سي اذان کول د اسلامي لومړني اصلاحاتو باندې پوهېږي نه. خبر د قرآن او حدیث کوي. خبر د قرآن او حدیث کوي لیکن قطر ته لېږلي سیکولران د غرب تالیسټي فلبرایټان دي. مهرباني وکړه. خیر دا خو تاسو اوس د اشرف غني دا یوه خبره رانیولې ده چې نه یوه خبره نه ده. خبرې کړې ده. نه یوه خبره نه. ګران افغانستان مبینه دا څومره مهمه خبره ده. ودرېږه وروره. د ټانک مرمۍ راوخړوه.
د ټانک شیر لملمه که د زړه په لملمې مې یو څو څاڅکي باران وکړه. دا یوه خبر نه ده. جنازه دویم راوند موضوع باندې ما نه هېڅکله پوښتنه مه کوه. حضرت علي نواسه خدا اشراق منځ د شپې او تهجد د ورځې په د حج په مراسمو کې په یوه ورځ 3000 رکعاته منځ دا ټول هغه څه دي چې شړنګا بابا په دې شپږ کلن تاریخ کې موږ تفریح دي. خر په ونه خېزوي خو بیرته د کته کولو څوک نسته. موږ کوم غم وژاړو وروره. مبینه پرېږده دا بې معنا خبرې ما مه کته کوه. تا نه یو پوښتنه کوم مبینه ته ماته صرف د دا کوم ځای بې معنا ده؟ شاهین صاحب هغه شعر تا سره او هغه راوړی زه ته په ثبوت زه تا ته ښیم وروره. قسم مې دې په خدای وي چې د ما مشر دغسې اغلاطي ووایي یو وارې دوه وارې لاس وارې والله بالله چې زهر ونه خورم. دا ته څه وایې؟ ته څه کوې ښه اوس ته څه کوې؟ ته اوس څه وایې هدف دې ته څه وایې؟ موضوع مې راوړې ده چې د امریکایانو سره د شوي تړون مطابق مذاکرات باید مخکې لاړ شي. یو څوک چې د قرآن او د حدیث خبرې کوي لومړني اصطلاحات د زده کړي. قاري صاحب محترم راغی دغه زه وایم ګلاب قاري صاحب محترم هرکلی درته وایي الله دې وکړي روغ جوړ خوشحاله به یې. قاري صاحب دې مونږ غاښ درځي مبینه ګوره دغه د هلمند جګړه کې تاسې لاسته راوړنه ما ته راوښیاست یا وروره د هلمند جګړه پرېږدئ. هلمند جګړه به د جګړې قمندانان درته وایي. دلته مونږ موضوع په لایف ده. د هلمند جګړې مشر خو زه نه یم ولاله جانه. نه زه نظامي قمندان یم نه زه کوم طالب یم. تا کومې خبرې کړې وې ګوره مبینه خبرې ته به غوږ نیسو. خبرې ته غوږ شه. زه نه د جګړې قمندان یم نه طالب یم نه طالبانو سره کوم خواخوږي البته یو ملګرتیا خوښېږي مې. د طالب نه یم وروره چې ته ماته د هلمند جګړه ورشه. د هلمند جګړه د طالبانو له نظامي خلکو نه پوښتنه وکړه. دلته زه راغلی یم دغه چړې په لایب کې راخستې چړې دې راخستې په لایب کې زه تاسې حلالوم زه داسې کوم زه داسې کوم. ته څه وایې کومه ده چاړه ده د تش لاس ناسته ولې د چړې راخستې ګوره ټوله ورځ ته صرف دغه د مرګ او د کافر ده او د قاتل ده ته څه رقم دغه خبرې مه کوه. کله مې ویلي دي ته بیا ولې ځانله فتوا ورکړې؟ کله مې ورکړي دي ما ته ګوره فتوا ته ګوره لاس ځله مې اورېدلې دي. خیر مبینه ګوره تا نه زه یو پوښتنه کوم. ته ماته صرف د اسلام احکام راوښیه. د اسلام احکام ماته راوښیه. څو احکام یې څو دي کوم دي ماته تعریف کړه او ته د اوسنی جهاد ماته تعریف کړه. جهاد ګوره موږ د جهاد مخالف نه یو الحمدلله موږ مسلمانان یو. زه مړ یم نو بیا ولې بیا ته ولسمشر نه یې چې هغه څوک چې اذان څڅوي هغه ولسمشر ده. خو ته په اسلام پوه یې په کار ده چې مذاکراتي ټیم کې هم ته وایي ولسمشر هم ته وایي ظالم و فیلسوف د اسلام احکام هم درته معلوم دي هر څه فقه جعفري هم درته معلوم دي. محترم قاري سید سره څو خبرې کوم او بس خو ته اوس قاري صاحب نشته. قاري صاحب چې راشي استودیو قاري صاحب ته خالي کړه میر آغا صاحب هغه ویډیو ما ته راولې ګوره زه تا ته یوه خبره کوم. ما خبرې جواب راکړئ ما سوال جواب راکړه. اسلام حکمونه ما ته راوښیه. درېږه دلته ما د دې دپاره نه یې راوستی چې ته په ما سوالونه وکړې او زه تا ته جواب درکړم. دا د لایف سټوډیو دا څه د تا نه ده دا د ما ده. دلته کوربه زه یم زه به تا نه سوال کوم. دا تا ته چا ویلي چې ته ما ته سوال وکړه زه به د اسلام په احکامو تا سره 3 ساعته دلته تېروم. دا اوس دې ونیسه مالکه د کلمه لاس دی د کلمې فرایض دی ولاکه زده ته راجګېږه ما ته د اسلام د احکام خبره کوې ورسه د اسلام احکام د شړنګا ته وکړه ورسه بایسکل ساز سالې ته وروکړه ورسه دا تا علم زه په جوب دا تا علم دې ما په جوب کې ده نو چې په جوب کې ده دا نو خو ورسه که نه هر کې ولې نه کښېنې هلته هغوی ته دین زده کړه د اسلام احکام ورته ما ته دې طریقه باندې به تاسې څه رقم راولئ دې طریقه به شرعي نظام راولئ. زه درته وایم د ما موضوع باندې ته ولې خبرې نه کوې ځان ولې کاږې د قندارۍ خبره ځان مه کاږه میدان ته راسه. د کابل ادارې مشران باید د اسلام له دیني مسایلو نه خبره سړی ده هغه اشرف څوک له دیني نه ولې دا اسلامي ناخبره سړی ده په اسلام نه پوهېږي په نه پوهېږي په دې باندې یو 2 کلن ماشوم پوهېږي که نه چې اذان څڅول کېږي که اذان قرات کېږي لوستل کېږي الله اکبر الله اکبر. غلطه شوه هغه خبره غلطه شوه صحیح شو دا غلطه شوه دا یوه غلطي صحیح ده. زه منم هغه ویل چې اذان د ماشوم په غوږ کې اذان ویل کېږي دا ترې نه څڅولی شو دا چې سړی مړ سو دلته د اذان بیا څه کوي
دلته اذان څه کوي حالت خو اذان نه کېږي دوی به دا سوچ والی چې جنازې ته به اذان کېږي دا اسلام د سوچونو دین د دلته به سوچونه کوي او ما نه بیا د اسلام 15 بناوې پوښتنه کوي تاسې د خالد خلک قتل کړي دي تا خلک بې ګناه وژلي دي هغه به دا یوه خبر کړي واوره دغه چې دا وژل کېږي دا څوک وژني دا په هلمند په قندهار په زابل ودونه بمبارېږي دا څوک وژني دا ولسمشر څوک هغوی موږ دفاع نه کوو هغوی موږ دفاع نه کوو چې دا بمباري کوي دا ړندې بمباري او د شپنې عملیات کوي خو ته وایې چې شړونګا خبره غلطه کړې څوک یې وژلي نه دي دا په لکونو خلک د ده په خمنده کې دا چې وژل کېږي دا یې ولسمشر ده ولې د دې ذمهوار څوک ده صدام په څه شي باندې اعدام سو قذافي ولې هغسې حالات سره مخ شو دا یې ولسمشر ده د جنګ قمنده سره اعلی قمندان څوک ده دا اوسني جنګ لامل څوک ده لامل یې په جای پرېږده لامل یې دغسې بې ضمیره بې دینه سیکولر خلک دي چې دلته راغلي له اروپا نه 40 کالې هلته ډمې ګډولې لورې تر اوسه پرتوګ نه لري دلته نن ولسمشر شوی ده لامل د جنګ دغه خلک ده دا یو اسلامي ملک ده دلته باید علما بر سره اقتدار وي دلته هغه څوک چې په دین باندې پوهېږي کم از کم انتو بالله خو یې زده یې له ده نه خو کرزی ډېر ښه و نو کرزی هم تاسې کاپیر کړو نجیب هم تاسې کاپیر وایه چې دا پاپ صیاب دی ولسمشر سي پاپ صیاب دی بیا یې هم نه پرېږدو د کفارو تر څنګ ولاړي زه دا درته وایم چې دغه ولې ته وایې یوه غلطي د قلي اردو د قمندان جنازه یې کوله صحیح شو جنازه وشوله امام دعا کوي د دویم راوند بیا نیت تړه د خیر دام انتخابات دي حضرت علي ته نواسه خدا ویل په داسې یو ملک کې چې فقه حنفي 90% د هغه فالوور دي فقه حنفي وایي فقه حنفي باندې ودرېږه ته ما نه سوال مه کوه ما نه سوال مه کوه لیونیه زه دا درته وایم د ما د موضوع مطابق ته وایه اشرف غني یوه غلطي کړې ده امرالله صالح د یوه غلطي کړې ده محب د یوه غلطي کړې دلته زه درته 50 قطارومه وه شاهین صاحب زه تاله خپل معاونیات نه لرې کړم ښه شاهین صاحب راغلی ده نه دې لرې کوم ودرېږه ورور یو دقه صبر وکړه ښه زه به دلته شخصي ته ما ته راسه نه غواړم چې دلته بحث بلې خواته لاړ شي چې ته ما نه دا پوښتنه کې اسلام تعریف کوو 15 بناوې راته ووایه کلمات تېره کړه دغه شي باندې دلته چې کله ما موضوع دا ولیکله بیا درته ټول وایم او که مې زده نه و درته وایم نه مې دي زده ما د 15 بناوو پوښتنه نه ده کړې ما د اسلام حکم درته کړی اسلام حکمونه څو دي او تعریف یې که ماته یو حکم خو د اسلام جهاد ده یو خو جهاد ده بهترینه حکم ده او سخت خوندور حکم ده بل دا یو خو راځه چې عملي کو نورو سره به بیا ګورو وایي د اسلام حکمونه ګوره ودرېږه لږ صبر مایک د دې بند که درندې شه مایک د نه خلاص نه کړي یو دقیقه صبر وکړه اسلام حکمونه یو بل زه به تا ته ایله دغه وایم ودرېږه لږ صبر وکړه وروره دا شی مه لږ صبر وکړه تا نه جار سم دلته مې سټوډیو ته راوستلې بیا د دې حق ته نه لري چې ته ما نه سوال وکړې په موضوع باندې به راسره غږېږې زړه دې داسې وزم درته لکه شړونګا غوندې یو څه وخړوم نه خلک وایي چې ځان نه یي جهان دی نه ما همیشه ویلي چې افغانستان دی نه یي ځان دی نه یي د خوشحال خان خبرم په یاد ده مغزه ایلا په ځای نه دي چا چې دی ولس سره سر په څنګ وهلی لیول څه یم سفیر په ایران کې یو شی دی دا یې څلور ښه هله جومات مو مناره نه لري زنده باد پکې ماشوم تونډې سپاره نه لري آفرین هله میله د راکټ کور نه راوړه ورانه ډیره مو کتاره نه لري راشه دا لاس کوټي لاس بزغلي د زړه پر لملمه چې باران ووري کله اسمان نه څاڅکي نه پرېوتل اوبه به ورکړو اوښکې څاڅکي د ټوپک ماته شپېلۍ وشرنګوه د توت پر شنه څانګې ونڅوه چې ښوونځي ته ترې ټالې جوړ کړو هله ګولۍ د ټانک راوخړه کوچنیواله کې اما بهترین ملګری خرکار سو
دا رښتیا درته او ما اماسونه ډېر خوښېدل امنره له مخې نه مخرمۍ خوښېدل ځکه متل خو د زده ده وایي موږ ته رسمه کلمه که موږ خر په ورې خېږونه دغه ده وروره اوس دې کې یوه غلطي وه که متعددې غلطیانې شاهین صاحب دا سړي سره لږ السلام علیکم مبینه اشرف غني خو تاسو ما ته نشته تلای تاسو بچ جنرال صاحب باید چې موږ مداخله وکړو دغه سړی ډېر مخته کېږي موږ ته هم وخت راکوي مهرباني ابوسین صاحب مهرباني وغږیږي که دی د جهاد تعریف غواړي دی به اول موږ ته سوسیال تعریف کړي یو ور به کلبسه راته تعریف کړي یو ور به برګر راته تعریف کړي بیا به موږ جهاد ورته تعریف کړو ته څوک یې او د چا زوی یې چې موږ ته د جهاد تعریف کړو اول سوسیال تعریف کړه بیا موږ ته د جهاد تعریف کړو ما د جهاد تعریف کتل نه ما ورته ومال د اسلام حکمونه څو دي اسلام تا ته څو حکم کړی ده اسلام ما د مانځو حکم کړی ده اسلام ما د کلمې حکم کړی ده اسلام ما د جهاد حکم کړی ده اسلام ما د حج حکم کړی ده اسلام ما د روزي حکم کړی ده هغه پنځه بناوي دي د اسلام حکمونه څو دي تا ته ځوان حکمونه په اسلام کې اول حکم چې ده په اسلام کې جهاد ده په قرآن شریف کې 300 آیاتونه خاص د جهاد راغلي دي تا ته د اسلام حکمونه نه دي معلوم پوس یو ته بیا ما ته جهاد کوي ته ما ته دومره کلمه ووایه ته د اسلام حکمونه بس زده کړي د اسلام حکمونه دي ورسله شرنګاري پوښتنه وکړه د اسلام حکمونه د اسلام حکمونه ته هم په اسلام پوهېږې سوسیال خوره کور به د هغه سوسیال خور بس خبرې مه کوه بویانه لوچاکه ریښه درته وایي ته چې د اسلام پوښتنه کوي تا نه پوښتنه کوي کلبسه تعریف کوي تاسو کلبسې درکړي برګر تعریف کوي تی وویل زه ما فکر نه منزل ته شروع وکړه منزل شروع کړې ښه دا خیر دا خو د دوی زوړ عادت ده نو اوس دوی خو بل شایزدانه ده اوس اذان ته څول کېږي افغان لوګری سلام علیکم افغان لوګری مایک مخلاص کړي او خو دغه د وطن ګوند دی خدای بیخ و اسپار لایف کې ودای زیری لکه ما سوشل میډیا چونجای افغان لوګری مایک مخلاص کړو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه وروره د لایف خپرونې د موضوع مطابق السلام علیکم سوالونه لري وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته بخیر او مبین صاحب دا د کابل مشران چې دي دا خو ته زه وایم د کابل مشران چې تاسو یادوي چې اول د اسلام زده کې اسلام زده ده خو خبر دلته وایم چې اقلا اسلام زده ده یا نه ده زده اقلا یو مشر خورو تاسو خو چې په اسلام پوهېږئ شریعت نسئ نافظوئ مشر نه لرئ نو تاسو څنګه خبرې کوئ د دې جواب اقلا تاسو مشر د دومره خبرې وکړي چې هغه کې څومره غلطیانې دي او نشته مشر نه لرئ د امریکا حساب بابا ورته کړله د دې جواب به زه ورکوم جنرال صاحب مایک بند ستا غږ نه راځي عثماني صاحب اول خو سلامونه قبول که بیا لاند جواب ورکوه مهرباني مشر مونږ لرو که ټولو ملګرو ته سلامونه وایم هم د شتو ملګرو ته هم اوریدونکو ته بیا د ورور ته دا وایم چې وروره موږ مشران که نه لرلی دا دومره په زرګونو لښکر به چا رهبري کولی دا دومره لوی علما به چا راټولولی دا دومره مجاهدین به چا راټولولی دا 100 کاله به د امریکا او د ناټو په مقابل کې څوک جنګېدلی دا دین به خلکو ته چا تبلیغولی دا زموږ مشران دي دا زموږ د مشرانو اثر ده ستاسو مشران دي دا ته چې مشر ورته وایي په خدای یقین وکړه د دې نه زموږ یو ادنا مجاهد هم د دین ډېر تعلیم لري هغه مجاهد هم ښه پوهېږي دې مشرانو خو ستاسو مشرانو خو لمونځ هم نه دی زده کلمه یې هم نه دی زده مناسک د اسلام خلاصه کوي شعار د اسلام دا شعائر د اسلام نه دی ورته معلوم تقدس د اسلام نه دی ورته معلوم په کوم ځای کې دوی څه شی کړي دي کو امرالله دی وګوره آیتونه غلط وایي اشرف غني دی یوه غلطي نه دوی نه درې نه په هر مجلس کې چې راځي غلطیږي
زموږ مشران الحمدلله هغه چې مایک ته ودرېږي بغیر د لیکلو نه بغیر د کتابت نه هغه داسې غږیږي لکه سوچیان هغه واقعا چې برجستانه تقان دي د خبرو د تقریر د بیان ربط او تسلسل لري ستاسو د مشرانو هغه لیکلي کدوی بیانونه هم نشي ویلی دا خبرې خو بیخي مه کوئ تاسو باید په خپلو مشرانو باندې وشرمېږئ په خفا شئ او تاسو څومره ټیټ خلک یې چې دومره ټیټو خلکو پسې روان یې یقینا دا ستاسو بېحیثیتي او ستاسو ټیټوالی ثابتېږي د دې نه چې تاسو داسې قسم مشران لرئ زموږ مشران خو شیوخ دي علما دي د دین ستنې دي رڼاګانې دي زموږ په مشرانو باندې ته څنګه تنقید کوي عجیبه خبره نه ده